د پیلډر موټر دننه څه پیښ شول. هغه ښځه چې په پیلډر موټر کې نیول شوې وه اعتراف یې وکړ او وایي چې خاوند مې ناروغ دی. په ساعتونو کوروالی وکړو بیا هم نه انزال کیږي، نو مجبور شوم چې داسې کار وکړم. هغې ښځې په یوه مرکه کې څرګنده کړه چې د خپل خاوند له یو ځانګړي روغتیایي ستونزې سره مخ ده. هغې وویل سره له دې چې د دوی مادي ژوند ډېر ښه دی، خو د خاوند جنسي ستونزه د دوی په ژوند کې د اندېښنې لامل ګرځېدلې ده. د هغې په وینا خاوند یې د ساعتونو لپاره د کوروالي توان لري، خو بیا هم نشي کولی انزال وشي چې دا حالات یې د دواړو لپاره ستړی کوونکی کړی دی. نوموړې ښځه زیاتوي چې لومړی یې دا موضوع عادي ګڼله او فکر یې کوو چې ښایي د کار ستړیا یا فشار سبب وي، خو وروسته یې ولیدل چې دا حالات دوام کوي. د هغې په خبره خاوند یې له ډاکټرانو سره مشورې وکړې او معلومه شوه چې دا یوه طبیعي ستونزه ده چې د ډیلایډ ایجاکولیشن یا د انزال ځنډېدنه نومیږي، کوم چې ډېر وخت د ذهني فشار درملو یا هورموني بدلونونو له امله رامنځته کیږي. ډاکټرانو د هغې خاوند ته درملنه او د ذهني ارامتیا سپارښتنې وکړې، خو ښځه وایي چې دا حالات لا هم د دوی د ګډ ژوند پر عاطفي اړخ اغیز لري. هغې وویل کله ناکله ښځې فکر کوي چې ستونزه د دوی په ځان پورې اړه لري، خو دا ډول طبي حالتونه د نارینه د بدن او ذهن د ګډو عواملو پایله وي، نه د ښځې د جذابیت نشتوالی. متخصصان وایي چې دا ناروغي باید جدي ونیول شي، ځکه که درملنه یې ونه شي د کورنیو ترمنځ فاصلې او نارضایتۍ زیاتولی شي. هغوی ټینګار کوي چې دواړه لوري باید له یو بل سره په صداقت خبرې وکړي، د فشار مخه ونیسي او له متخصص ډاکټر سره دوامداره اړیکه وساتي. دغه ښځه په پای کې وایي پیسې هر څه نشي حل کولی، روغتیا او ذهني ارامتیا د هرې کورنۍ د خوښۍ بنسټ دی. د هغې کیسه دا راښایي چې د جنسي ستونزو په اړه رښتینې خبرې او درملنه د شرم خبره نه ده، بلکې د یوې سالمې اړیکې د ساتلو مهمه برخه ده.